بخیر اختر دې مبارک اختر مبارک څنګه فریدون ښه یاره په ما لږ ناوخته یې چیلۍ مې راوستی قربانۍ له زه م هغه لالو مو بیا به ګپ لګوو انشاءالله بیا به ګپ لګوو مخه ده ټولو ګاونډیانو هم قرباني کړې یو قسم غوښه رانوړه چې دا کال مونږ نه ده کړې غوښه خو راوړئ که نه اوس د اختر په ورځ مونږ چولې وخورو صبر وکړه عباس ته موبایل کوم هغسې چل وکړي هلو یاره ته راشه دې زمونږ ځای ته لږ زر راشه ته خبرې پرېږده مړه زر راشه زر ایمرجنسي ده زر ځان راورسوه شابه شابه زر راشه زر راشه ولې څه چل دی څه شوي دي ولې دې ټولو ګاونډیانو هم قرباني کړې تر اوسه پورې یو قسم غوښه رانوړه ته وګوره څو بجې دي 5 بجې دي ما د غرمې روټۍ هم نه ده خوړلې او د اختر ورځ ده جمشه زه یم که نه زه صبر یم دونه غوښې به لوس راشي چې فرج کې بیا نشي ځای کوي دا مړه رښتیا دی او که نه زه دا یې لاړم او ته اوس ګوره څونه غوښې راځي یو ضروري اعلان واورئ یو ګنټه مخکې حکومت اعلان کړی و که چا د چیلي یا د ګډ غوښه وخوړله 3 ورځې پس به هغه مري د ګډو د چیلي غوښه بالکل مه خورئ یاره احمده چیلۍ ملال کړی و او غوښه ډېره زیاته وه ته ډایرکټ رایاد شو تاله مې غوښه نه ډېره که نه چې نه نه ډېره مهرباني ډېره احمده چیلۍ ملال کړی و غوښه ډېره زیاته وه ما ته یاد ډېره که نه چې شربت و دې کتل څونه غوښې هله راغی فرج به یې دنه سم ډک کړی شابه زما حصه دې نه راکوه چې زه دنه ځم هو داجي